د دې رور مې د سپینل کارټ مسله ده، د دې کینسر دی او د ده په علاج 15 لکه روپۍ راځي. پشت کور کی دیداسی سو بے کور چرتنا شی یو کس دی ہم بے پلارو بے مور چرتنا شی. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو سوات ته راغلیم. زما هغه رور له لږې غوندې ورځې پکې زیاتې تېرې شوې، خو چونکې دا سوات موږ نه ډېر لرې دی او بل ما د دې د امانت ته زه په تم وم، نو د دې چې کوم هغه امانت دی هغه زما څه خویندو سروریانو او یو رور خو مې پکې داسې و چې وایي دوی ته به زما دپاره د دعا نه هم نه وی چې لکه دوی ته پته ونه لګي چې یاره ما سره امداد چا کړی دی. نو د دې د امداد د 1,21,090 روپۍ 1,21,090 روپۍ دا ما د رور ته وشمارلې او دا ستاسو امانت دی، دا رور تاسو واخلئ او دا زموږ چې کوم روریان دي، زما میندې دي، زما خویندې دي، دې ته دعاګانې کوئ او انشاءالله تعالی د الله نه مې امید دغه دی چې ستاسو کوم دغه د علاج مسله ده نو دا که الله پاک کړي دا به حل شي انشاءالله. زما خو ټولو مسلمانانو وروڼو ته دا دعا ده چې څوک زما سره په دې ټایم کې د الله د رضا لپاره څه مدد کوي او څه زما سره خدمت کوي نو الله پاک ته ولدی اجر او عوض په آخرت کې ورکړي. زه په دې دنیا کې چاله هېڅ نشم ورکولی او تاسو زما سره د ورورولۍ دا لاس دا مدد جاري ساتئ. زما نور څوک نشته، دا اولنی ځل ده چې تاسو زما سره دا وکړو. نه 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 رور نه، بس 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 الله به خیر کړي رور، الله به خیر کړي. که تاسو لرې یې که نږدې یې نو انشاءالله تعالی تاسو سره زموږ رورولي ده او دا قدرمنو ما تاسو ته مخکې ویلو چې دا زما هغه ګوډۍ ده سمیه له هماغه حساب په تمه ده او د چا په تمه ده؟ دغه ستاسو غوندې د شتمنو خلکو په تمه ده. دا زه منم چې نن سبا د دې کرونا وایرس د لاسه د ټولې دنیا حالات چې کوم دی هغه خراب دی د پیسې لحاظ سره، خو د دغې نه باوجود هم ډېر شتمن خلک شته او زه به یو ځل بیا ووایم چې زه په کومه خوره ولاړ یم د سوات په خوره، نو دلته ډېر دولتمن خلک دي، ډېر شتمن خلک دي. نو د الله د رضا دپاره راپاسئ او زما د رور سره ودرېږئ. که زه د پېښوره راتلی شم، زما دا ټیم د پېښوره راتلی شي، نو د سوات خلک ولې نه؟ زما دغه خیال و چې کله ما دا ویډیو کوله نو مایل د ده د 25 لک روپۍ دا د سوات خلکو ته هېڅ هم نه دي، خو اوس نه پوهېږم کیدای شي د دې رور مې دا نصیب وي، بیا به هم دغه تمه کوم، دغه امید به کوم. تمه امید دا به د هغه پاس رب نه ساتو، دغه بادشاه نه به ساتو، خو ذریعه چې کومه ده دا به پکې مونږ تاسو جوړېږو. نو انشاءالله تعالی زما د دې رور چې کوم هغه بقایا حساب کتاب دی د ما تاسو ته څوک چې دا خپرونه په پیله ځل ګوري، د دې رور مې د سپینل کارټ مسله ده، د دې کینسر دی او د ده په علاج 15 لکه روپۍ راځي. په هغې 15 لکو کې دا 1,21,090 روپۍ دا ورته زموږ په منډو تړلو میلاو شوې او انشاءالله تعالی امید مې دی چې دغه میندې خویندې زما دغه روریان درانه پښتانه د سوات دا درانه خلک دا به مې د رور سره ودرېږي او چې د ده کومه دا بچنګۍ ده سمیه، نو انشاءالله تعالی د دې په سر به د خپلو بچو په شان د خپل اولاد په شان د دې په شان به لاس ږدي او د دې پلار د علاج د علاج کولو کې به انشاءالله تعالی د پېښور نیوز نیو د ټیم سره ودرېږي. سمیه ستا بچیه ستا به انشاءالله تعالی دا لږې غوندې پیسې راغلې او چې کومې بقایا پاتې دي دا به هم راځي، خو دې ستا تروریانې دي، ستا خوریانې دي، ستا ماماګان دي، ستا کاکاګان دي، دې ته به دعا کوې او مونځ خو کوې که نه؟ نو انشاءالله تعالی چې دا کومې بقایا پیسې دي دا به زر راځي. ښه بچیه او ته بس دعاګانې کوه. ښه سمیه قدرمنو، سمیه چې ده نو سمیه سره نه ګران ټکي شته نه ورسره اسان ټکي شته، ځکه دا په دې خبرو نه پوهېږي، خو دا صرف په دغه تمه ده چې زما بابا جان ما د دې کاکونو لاسونو نه ونیسي او چېرته پارک ته مې بوځي
چېرته چکر له مې بوځي، بازار ته مې بوځي، خپل سکول ته مې بوځي، چېرته غم ښادۍ له مې بوځي. سمیه صرف په دغه تمه ده. نو زما امید دغه دی چې انشاءالله تعالی د دې دا تمه به مونږ نه ماتو. د خپل کیمرمین وسیم جان سره د پېښور نیوز نیو ټیم سره په لویه لا مسپارم. د الله په امان.